السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، هیله امید لرم چې راته روغ جوړ بوئ او تل مو د صحت کلی پتن وي. ښه راغلاست درته وایم زموږ چینل ته. په نننۍ ویډیو کې به یو ښایسته غوندې اپلیکیشن درته وښیم چې اکثره یوټیوبران دا اپلیکیشن کاروي، خو ځینې یوټیوبران کیمره کاروي چې د دې کیمرې اپلیکیشن په موبایلونو کې هم استعمالیږي. خو تاسو اوس کولی شئ چې دا اپلیکیشن وکاروئ تر څو د هغه کیمرې پر ځای په موبایل کې تاسو د اپلیکیشن وکاروئ او ښایسته غوندې پکچر واخلئ تر څو خپل یوټیوب چینل لپاره برابر کړئ. نو که ویډیو مو خوښه شي لایک یې کړئ، ویډیو مت سکپ کوئ، تر پایه وګورئ. که تر اوسه مو زموږ چینل سبسکرایب نه وي دا هم سبسکرایب کړئ. که نورې کوم پوښتنې لرئ کومنټ وکړئ. راځئ ملګرو چې اپلیکیشن درته وښیم. دا اپلیکیشن به تاسو له پلی سټوره ډاونلوډ کړئ یا په ډسکرپشن کې لینک هم شته. د دې لینک په واسطه تاسو کولی شئ چې د لینک باندې کلیک وکړئ او د ځای ډاونلوډ کړئ. یا په دې باندې کلیک کوم. کله چې په دې باندې کلیک کوو اوس راځو دا اپلیکیشن موږ ته دا ډول خلاصیږي. راځو اول په DSLR کیمرا باندې کلیک کوو. کله چې په دې کیمرا باندې کلیک وکړو موږ ته یوه کیمرا راخلاصیږي. د کیمرا چې کله خلاصه شي کومه ځای چې عکس یا تصویر اخلی هغه د صفا راشي او شاوخوا بکګراونډ د بلور وي. مثلا زه غواړم په دې باندې په داسې دواړه ګوتې نیسم دا ساحه د موږ ته صفا راشي نور د بلور وي. تاسو ګورئ په هغه کې تغیرات راځي. غواړم چې دا بیرته صفا شي. دا کومه ساحه تاسو انتخاب کوئ. بیا به دې په واسطه تاسو د دې ځای په واسطه عکس اخیستل کېږي. دا به کلیک کوئ. یا نه غواړئ د بل عکس تاسو ورته راواخلئ د ګیلري څخه دلته په پیکس ایډیټر باندې به کلیک وکړئ. کله چې پیکس ایډیټر باندې کلیک وکړئ او دا عکس موږ ته یو عکس راښیي. هر ډول تاسو عکس راخیستلی شئ او یا زه غواړم چې په دې کې ایډیټ وکړم. په دې کې درې شیان دي، یو دا اول، دویم او دریم. په د اریسر دی، په اریسر کې تاسو کولی شئ د بلوریت له منځه یوسئ. ګورئ چې د په واسطه دلته بلوریت له منځه ځي او شاوخوا بلور پاتې کېږي او دلته سپینوالی رامنځته کېږي. کومه ساحه چې غواړئ او دلته سایز د بلور د کوم د بلور سایز ورکولی شئ او دلته بلډنس هم کمیږي، بلورنس هم کمیږي. بل دا چې دلته بل دویم په دې څنګ کې بلور دی. په بلور باندې که چېرې تاسو کلیک وکړئ، مثلا زه غواړم چې دا ساحه د بیرته بلور شي، بیرته بلور کېږي. بل دا د پان دی، پان په واسطه تاسو تصویر یو ځای بل ځای ته وړلی شئ. دا یو ښایسته غوندې اپلیکیشن دی. د دې اپلیکیشن په واسطه تاسو هر ډول تصویر جوړولی شئ. د ګیلري څخه هم دا راوړلی شئ او دلته په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړئ درې شیان دي: چوز فرام ګیلري، ټیک فوټو، کینسل. چوز د ګیلري څخه اخیستل کېږي، عکس بل د کیمرې په واسطه اخیستل کېږي. زه ګیلري نه یو عکس راوړم. هر یو عکس چې تاسو مثلا خوښېږي هغه عکس تاسو ورته راوړئ. مثلا دا عکس راوړم. کله چې دا عکس راوړم دلته اول اریسر باندې کلیک کوم. دا ساحه زه صفا کوم. دا نور شاوخوا ساحه عکس بلور پاتې کېږي. غواړم چې بیرته دا ساحه د بیرته بلور شي او د په واسطه داسې کولی شئ. اوس غواړئ دا عکس موږ ثبت کړو او دلته به راشئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړئ بیا به یس کوئ او کله چې یس شو نو زموږ عکس به ثبت شي. او غواړئ دلته شیر هم کوئ. اوس به راشو ګیلري ته، په ګیلري کې به دا عکس ثبت شوی وي. او بلور په نوم خپل فولډر ځان ته جوړیږي. ګورئ دا عکس موږ ته سیو شو. د دې اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې شته، د دې ځای هم ډاونلوډ کولی شئ یا پلی سټور ته خپل موبایل پلی سټور ته به لاړ شئ. دا پلی سټور به کلیک کړئ او په سینۍ سرچ کې به ولیکئ DSLR کیمرا. دا به سرچ کوئ. کله چې مو دا سرچ کوه بیا یو تاسو ته زیات اپلیکیشنان راوړي. تاسو بیا اپلیکیشن آټو بلور کیمرا DSLR دا پکچر معلوم کړئ، دا به ډاونلوډ کړئ. ما ته یې اوپن لیکلی، ما ځکه ډاونلوډ کړی دی. دلته تاسو ته ډاونلوډ درکوي، ډاونلوډ به ووهئ، انسټال به شي.